فاریاب ولایت کې څه روان دي؟ سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو هم دا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. په فاریاب ولایت کې د طالبانو پر ضد د خلکو تر لاریون وروسته د مخکني حکومت ځینې چارواکي وایي چې د خلکو پاڅون نورو ولایتونو ته هم غځېدلی دی، او لرې نه ده چې خلک په 10 یا 12 نورو ولایتونو کې هم د طالبانو په وړاندې راپاڅېږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي دوی په ټول افغانستان واکمن دي، او که څوک دښمن سره یې لاس یو کړي یا هم د نظام پر وړاندې پاڅون وکړي، له منځه به یې ولاړ شي. په فاریاب ولایت کې د پنجشنبې په ورځ د مخدوم عالم چې مخکې په فاریاب کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مشر و، د نیونې په تړاو خلکو لاریون وکړ، خو د طالبانو یو ویان بیا ازادي راډیو ته وویل نوموړی خوشی شوی دی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.